هیڅ انسان هم په مال او دولت باندې نور خلق د ځان څخه دومره نشي خوشحاله کولی څومره چې هغه په نیکو او شو اخلاقو باندې خوشحاله ولی شي. ځکه مال او دولت خو د انسان سره دومره نه وي چې هر چاته بس مال ورکوه، هر چاته بس تا مال رسیږي نو بس هغه بس تا نه خوشحالی، بلکې اخلاق چې کومه سرمایه ده ستا سره او ستا اخلاق حسن وي، ښایسته وي، نو ته چې د هر انسان سره خوش اخلاقی وکې او دا خوش اخلاقی ته د هر انسان سره کولی هم سي نو هغه به ستا نه خوشحالی. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای انکم لن تسعوا الناس باموالکم، بېشکه تاسو خلق په خپلو مالونو سره نسی خوشحاله کولی. یعنی ستاسو سره دومره مال نشته چې تاسې هر انسان ته ورکړي بس هغه به ستا نه خوشحاله کېږي. ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، بلکې دوی د تاسو څخه د مخ په تازګۍ باندې، یعنی د یو بل مسلمان ورور سره چې ته مخامخ کېږې په ښه ورین تندي باندې، په خوشحاله تندي باندې ورسره مخامخ سه او د هغه سره د اخلاق رویه وکړه، د هغه سره نیک اخلاق وچلوه، په ښایسته اخلاق ورسره خبرې وکړه، نو په دې باندې ته ډېر مسلمانان خوشحاله کولی شي. او دا شان په ادب الدنیا والدین کې ناشنا خبره راځي. فاذا حسنت اخلاق الانسان، چې کله د انسان اخلاق شوي، د شو اخلاقو خاوند وي، کثور مصافوه، دغه دوستان زیات وي، دغه مینوال زیات وي، وقل معادوه، او دغه سره دشمنی کوونکي کم وي، دغه دشمنان کم وي. فتسهلت علیه الامور الصعاب، نو دته هغه سخت کارونه اسانه وي، هغه سخت کارونه چې وي هغه ودته اسانه کېږي، الله یې ورته اسانه کوي. ولانت له القلوب الغضاب، او غضبناک زړونه ورته نرم وي. د داعی لپاره یو چاته ته نصیحت کوي نو هغه ته دا نصیحت په نرمه لهجه باندې وکړه، نو د هغه چې هر څومره کلک زړه وي تا ته به هغه نرم سي. حتی ته کولی سې چې د یو چا ستا سره بد دي، ته هغه هم په ښو اخلاقو باندې د ځان نه راضي کولی شي، د هغه زړه نرم کولی شي. نو خوش اخلاقي چې کومه ده دا یو داسې سرمایه ده د انسانانو سره چې دی په دې سرمایه باندې کولی سي چې انتهایی زیات مسلمانان له ځانه خوشحاله کړي او خپل دشمنان په دې سره کم کړي. زموږ او ستاسې په دې معاشره کې بدو اخلاقو دومره رواج نیولی دی چې که ته د یو چا نه پوښتنه وکړې چې دا لار چیرې تللی ده، هغه تا ته دا لار هم سمه نه درښیي. که ستا ضرورت وي لار درنه ورکه وي او د یو چا نه پوښتنه کوې چې پلاني ځای ته کومه لار تللی ده، نو هغه هم تا ته په اخلاقو جواب نه درکوي. دا اوس انسانیت دی. که ته د یو چا سره سودا کوې دکان ته ورسې، یو شی وګورې، بل شی وګورې، بل شی وګورې، که تا د هغه سره سودا وکړل بیا هغه ستا نه خوشحاله دی، لیکن په هغه کې دا اخلاق نسته چې که تا سودا ونه کړل بیا به دی خفی چې ولې د شی نه راسه واخیستی. دکاندارانو کاروباریانو کې دومره د اخلاق کم شوي دي. په یو دکان کې 10 قسمه شیان پراته دي، زه دریم قسم څلورم قسم ګورم، هغه نور قسمونه پاته دی، ما ته غوسه سي او ته نه اخې وځه هسې مازې په ما باندې شان راغورځوې، شان ګورې. دا د کاروباریانو، دا د نعام مسلمانانو دا بدو اخلاقو دومره رواج نیولی دی چې د انسانیت بیخي په دوی کې بوی هم نه وي، په دوی کې د اسلامیت بیخي هغه بوی هم نه وي. نو لږ اخلاق ښکلي کوي، لږ په حسن خلق باندې د دې معاشرې والا سره ژوند وکړي، ستا به هم ژوند خوږ وي، وخت به دې خوږ تېرېږي او یو بل مسلمان به هم درنه خوشحاله وي. نو څومره فایدې د دې او د نیکو اخلاقو متعلق چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په صحیحو احادیثو کې کم فضایل بیان کړي دي، د حسن خلق والا کم درجات بیان کړي دي، نو په هغې باندې مخکې موږ مستقل بیان کړی